کې هیلې احترامات ګرانو هېوادوالو په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوشحاله یي او د صحت په جامو کې په پټ یاست لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده د نړۍ ډېرې ښکلاګانې موږ تاسو کتلې دي او ګورئ خو نن زموږ د ګران افغانستان یوه ځانګړې ښکلا چې مایفر ورته وایي د کابل جلال آباد لویه لاره چې په هغې کې موږ ولاړ یو او دغه نظاره او دغه یو ډېر ښایسته منظره په تاسو باندې هم ګورو هیله ده چې تاسو ترې خوند واخلئ او زه دلته ولاړ یم او د دغې نورې ساحې به انشاءالله په تاسو باندې ګورو نو موږ سره اوسئ او ډېره زیاته مننه ډېر خوند کوي او ډېره یخني ده بیا هم سلامونه نیکې هیلې احترامات ګرانو هېوادوالو په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله یئ دا چې د کابل جلال آباد په لویه لار مایفر کې ولاړ یو او دغه نظاره ده ښکلا په تاسو باندې هم ګورو تاسو ګورئ چې زمونږ د وطن څومره شوقي او څومره مست او څومره ځوانان خلک دي نو واقعیتا ډېر خوند کوي چې موږ دلته ولاړ یو تاسو د ما تر شا ګورئ چې ډېر ښه ځوانان دي او هغوی غواړي چې هلته اتڼ وکړي ګډاګانې وکړي او نن د جمعې ورځ هم ده او د دغې ورځې د رخصتي ورځ ده د افغانستان عمومي رخصتي ده نو دوی غواړي چې دلته خپل د زړه فعاله وکړي له ملګرو سره راغلي دي او یو ډېره ښایسته منظره ده یو ډېر ښایسته ځای ده په نفرتونو مین ولې 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 نه پوهېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي زړه مې نری نری خوږي بیا هم سلامونه نیکې هیلې احترامات ګران دوستانو که څه هم د جلال آباد او کابل لویه لاره مایفر کې یو واقعیتا چې دغه مایفر د غره هره تیږه له کیسو او مطلبونو ډکه ده خو دا ده چې موږ د دې په ارزښت باندې نه پوهېږو او موږ د دغه نه سمه استفاده نه کوو او موږ ته دغه د قدر وړ نه ښکاري نو تاسو ګران دوستانو زما تر شا دغه د اوبو چې نه ګورئ چې له غره نه لاندې اوبه روانې دي څومره یوه ښایستګي ده څومره یوه ښکلا ده او خدای پاک دغو وچو غرونو ته دومره ښکلا ورکړې ده چې د خلکو زړونه یې ځان ته راجلب کړي نو له ما سره واوسئ دغه ښکلاګانې نورې هم په تاسو باندې سترګې نه پټېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي زړه مې نری نری خوږېږي زړه مې نری 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 خوږېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي نری نری خوږېږي نری نری خوږېږي زړه مې نری نری خوږېږي زړه مې نری 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 خوږېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي بیا هم سلامونه نیکې هیلې احترامات ګرانو ملګرو په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به یې او د صحت په جامو کې به پټ یاست لکه څنګه چې تاسو د کابل جلال آباد لویې لارې مایفر دغه نورې ښکلاګانې وکتلې د دې لارې په اوږدو کې یو ښایسته ونته پارک راځي چې ټول له دغسې ښایسته ګلانو څخه ډک دی نو موږ تاسو ته پکار ده چې ټول دغسې ګلان کېنوو او د دغو ګلانو له ښکلا او له خوشبویۍ څخه خوند واخلو
نو لکه څنګه چې په نورو ویډیو کې هم ما دا ښودلې ده چې دا ګلان به یو چا کرلي خو خوند ترې ډېر خلک اخلي نو نن یې سپېدا زرمتی هم دغو ګلانو ښکلا ویني او خوند کوي نو له موږ سره اوسئ انشاءالله نورې صاحب هم په تاسو باندې ګورو او دغه ګلان مه پرېږدئ چې مړاوي شي دغه ګلان همیشه وپالئ چې دغسې ولاړ نو له موږ سره اوسئ زه له تاسو سره اول دی خوند 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 د مینې واخلي نو بیا د ژوند 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 د مینې واخلي په نفرتونو مین ولې 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 نه پوهېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي زړه مې نری نری خوږېږي زړه مې نری 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 خوږېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي ستړی شوم ډېر 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 په تعویضونو نه مې شو هېر 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 په تعویضونو هلاله ټوله شپه مې سترګې 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 نه پټېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي زړه مې نری نری خوږېږي زړه مې نری 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 خوږېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي زړه مې نری نری خوږېږي نری نری سلامونه نیکې هیلې احترامات ګرانو هېوادوالو لکه څنګه چې د کابل جلال آباد په لویه لار کې روان یو او د محفر ساحې مو په تاسو باندې وکتلې اوس هم د نغرو په سیمه کې یو چې دلته یو د پخوا وختو د انقلاب د وخت ټانک هم ولاړ دی چې د ظاهرشاه په بادشاهۍ کې فکر کوم دلته ولاړ دی او ډېر خلک ورسره تصویران وباسي دغه انځور به هم په تاسو باندې له نږدې نه وګورو له موږ سره اوسئ د نغلو هم ډېره ښایسته ساحه ده ډېره ښکلې ساحه ده لکه څنګه چې په تېره ویډیو کې هم ما تاسو ته وویلې چې د دغه لارې هره ښکلا د ستایلو وړ ده او هره لوټه او تیږه یې کیسې لري نو له موږ سره اوسئ چې دغه ټانک هم له نږدې نه باندې ملامت نه یم منم د زړه 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 ملامت نه یم بې محبته خو سړی 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 لیونی کېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي زړه مې نری نری خوږېږي سترګې یو زړه مو ته یې د ژوند اوبه مو ته یې سترګې یو زړه مو ته یې د ژوند اوبه مو ته یې شکر نعمت یې زموږ چې شته یو شته مو ته یې د مینې کور یې زموږ وطنه مور یې زموږ د مینې کور یې زموږ وطنه مور یې زموږ کور یې زموږ وطنه مور یې زموږ بیا هم سلامونه نیکې هیلې احترامات ګرانو دوستانو د کابل جلال آباد د لویې لارې په اوږدو کې د سروبي سیمې ته راورسېدو چې د جلال آباد په طرف باندې روان یو د ننګرهار د همیشه بهار په طرف باندې روان یو چې دغه د سروبي سیند به هم په دغه ویډیو کې موږ تاسو ته درښکاره کړو او په سروبي باندې به موږ بیا دغه ویډیو بس کوو او انشاءالله تاسو ته به وړاندې کوو بیا به په بله ویډیو کې تاسو ته انشاءالله د جلال آباد ښار هم درښکارو دا اوس چې زه په کوم پله باندې روان یم نو دا ډېر یو ښایسته پل دی چې د دغه سیند باندې تړل شوی دی نو تاسو په دغه ویډیو کې زما تر څنګ دغه سیند هم ګورئ چې دا د سروبي سیند دی یوې غاړې او بلې غاړې ته مې او ډېره یوه ښایسته ساحه ده شاته یې ډېر ښکلی باغ دی او دې خوا ته هم تاسې دا اوبه لیدلی شئ ولې نه پوهېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي
خوږیږي زړه مې نری نری خوږیږي زړه مې نری 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 خوږیږي دا مین ولې بیلیږي دا مین ولې بیلیږي دا مین ولې بیلیږي دا مین ولې بیلیږي. هیله ده ګرانو هیوادوالو چې دغه ویډیو به تاسو تر اخره پورې کتلی وي او خوند به مو ترې اخیستی وي. نو د دغې ویډیو په وړاندې کولو سره زموږ سفر هم ځای ته رسیږي، سروبي ته رسېدلي یو، له سروبي نه به بیا ځو ننګرهار همیشه بهار ته، هغه ویډیوګانې به هم په تاسو باندې ګورو. نو ګران دوستانو زما د دغه ویډیو یوازینی مقصد په وطن کې امن، سوله، ځوانانو ته خدمت او هغه خلکو ته چې دغه ښکلې ساحې نه لیدلي د دغې ښکلاګانې ورسول دي. هیله ده چې ټول مسافر، ټول هیوادوال، ټول ملګري، ټول دوستان به ترې خوند واخلئ او د پام او د خوښې وړ به مو وګرځي. انشاءالله زه به داسې ښو ښو ساحېګانو ویډیوګانې تاسو ته جوړوم او تاسو ته به یې نشروم، تاسو به ترې خوند اخلئ او زمونږ صفحه د ستاسو غږ له ځان سره لایک او شیر کړئ. او بله دا چې په ټولو چارواکو باندې دا غږ کوم او هیله ترې کوم چې دغه وطن ته په صدق خدمت وکړي او هغه ناراض وروڼه چې خفه دي د دغه وطن خدای دې وکړي چې سوله وکړي او دغه وطن دغسې تلپاتې د امن څخه او د سولې څخه ډک شي. نن چې دلته سوله ده، امن دی، کراري دی، موږ هم په خوشحالۍ سره ګرځو او که چېرته دلته امن نه وای نو موږ به هم نه راتلو. خدای دې وکړي چې همیشه په دغه وطن کې نور امن راشي او موږ له دغو بدبختیو څخه نور خلاص شو او زموږ وطن ډېرې ښکلاګانې لري. تاسو په دغه ویډیو کې وکتلې چې هره ښکلا یې طبیعي ښکلا ده، نه چا جوړه کړې ده، نه چا ترمیم کړې ده، خدای پاک طبیعي ښکلا ورکړې ده. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو یې تاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بیا چې زه سفیده زرمتای ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تر هغه ما ته راکړئ اجازت، په لوی خدای مو سپارم. خدای پاک.